بغلان کې د سون توکو پلورونکي وایي تیرو کلونو په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د یادو توکو بیه او بازار دواړه ښه دي. دوی وایي د سون لرګیو او ډبرو سکرو پر بازار څارنه د بیو راښکته کېدو لامل شوی او په خبره یې د تیرو کلونو په پرتله د بازار پر ښه والي هم اغیزه کړې. نسبت به پارسال امسال زغال سنگ بسیار زیاد نرخش پایین است. قراره که دولت انتخاب کرد که همین معدن کرکره از اول سنبله به خاطر مهاجرین به خاطر ملت زیاد شده بود و مردم فقیر بود و بیچاره بود، از شرکت خصوصی دورش داد مکمل حامیانه کردش برای ملت. پارسال که بود این نبود، این مکمل به سمتخانه میرفت، کمبود بسیار زیاد بود. در این وقت زغال یک سیرش 70 تا 75 روپا بوده. امسال پروردگار زغال کرکر از کلولش 38 روپا، از نهرین است 45 روپا. امسال الحمدلله شکر زغال بسیار به قیمت مناسب است، زور غریب میرسه برش. دیگه سالا وار نیست که 70 و 75 باشه. دیگه حال نام خدا فهمیدی آب و هوام فعلا خوبش است. دیگه زغال 38 و 37 و 35 فروشات ماست. خو اخیستونکي بیا له حکومت د سون لرګیو بیو د راښکته کېدو غوښتنه کوي او وایي اوسنۍ بیې د بېوزله کورنیو له وس پورته دي. نو خلک حکومت د موږ امرانه د غوښتنه ده چې یو خاص نه سي په هر شي کې بیې سي توازن راسي، د خاصو ریټونه ښه سي او خلک په مشکلاتو سره مخامخ دي چې هر څه ارزاني ولس په باندې خوشحالېږي او دغه تقاضا یې د ولس له دې امرانه ده چې ارزاني تقاضای ما از دولت امارات ما میست که نرخ‌ها را توجه کنند، بگردند سر چوپروش‌ها، سر باغدارا، سر دیگه که نرخ‌ها را کمی ارزان کنند. از عکس خب بیکاری است که اعمال اصلا خودم چری ماندیم، پلاستیک، تایر، یعنی بوت کونه این چیزا در میتم، اما چوب چیز نخریدیم. از قیمتی از بیکاری چیز خریدن نمیتونیم. بلخوا مسئولین د سون توکو ټاکلې بیې د تقسیم بندۍ له مخې مناسبې بولي. وایي نو من خو الحمدلله کمیسیون د نرخګزارۍ لرو او 15 ورځې یعنې 2 هفتې بعد نوی نرخ راباسو. 3 قسمه لرګي لرو چې هغه یو چې دي لامده دي چې تر ورته وایي، او بل چې دي نیمه تر یعنې هم وچ او هم لامده، او بل چې دي پوره وچ دي. نو 3 کټګوریو باندې موږ تقسیم کړي دي. د دې په خاطر باندې چې هم چې کوم لرګي خرڅوي دکاندار یې د لرګیو هغه ته هم مشکل ایجاد نشي، او بل چې څوک یې اخلي خریدار یې هغه ته هم دا مشکل ایجاد نشي. د سون توکو پلورونکي په داسې حال کې سږ کال د بیو بازار له ښه والي خوښي څرګندوي چې حکومت عامو خلکو لپاره پر ډبرو سکرو لګول شوې تعرفې معاف کړي چې بیې او بازار یې ښه کړي دي.